تاسو باندې اقرب نوم چا کېښودو؟ بس اقرب نوم دی خلکو را باندې اقرب خېجي کور کې ورته اقرب نه وایي؟ یاره وی کور کې هم درته وایي؟ ها وی بالکل وی دا کیک وخوړو که نه؟ بس ټولو خوړو موږ هم پکې چای او نواڼۍ راکړه موږ هم وخوړو. او ما ته چاوي تلې پکې موبایل هم درکو. موبایل خو پکې نه دی راکړی، موبایل خو جوړې پته نه چې چا پټ کو. په دې کیک کې دننه موبایل پروت وي. موبایل به کیو یاره چا څه بچه کو موږ خو چې ته سیټ ته کسان ویشتو یاره ټول چې کوم دی کسانو شور مورې کول انجې کولې موبایل خو چا هم رانه کوم. دې چې دا ټیک ټاک کې ټیک ټاک څومره وخت شو چې نن دا 4 میلیون برابر شو لایک؟ یار ټیک ټاک خو ما ته ایگزیکټ پته نشته چې کله سٹارټ کړو، خو تقریبا دغه کال یا دینه به کم کیږي یا یو نیم کال. نو دغه دوران کې دوی د خپل 4.2 میلیون لایکس برابر کړل. په څه ورکی زیات تر دوی به زیات در لګا دوی ته چې کوم نوې فونز راشي دغه کسٹمر ته چې بھائی موږ سره 12 پرو اویلیبل دی، 13 پرو میکس اویلیبل دی یا کنورټډ اویلیبل دی. نو هغه څه بس ګاګ ته چې کوم سیس پکاري هغه مطابق ویډیو راغلی جی. دا ریټ دی دا چې 13 پرو میکس ته دا پی ټی اف پروف دی. دا چې کوم دی په مارکیټ کې ریټ ته دی 3,20,000 3,25,000. موږ چې نه غستی شي خلک کنه رشته کنه بھائی بس شوقیا نشته. او دا چې موږ خپل کسٹمر له ورکو بھائی نو 3,05,000 لکه کم سے 20-15,000 روپے باغی له ریلیف جوړی کیک کټ کوي. موږ به انشاءالله کیک ډېر ژر کټ کړو که خیر واده کې واده مې را روان دی، واده به کوو که خیر په هغې کې څلور بچي کم دي مړه خواره خوله م نیولې ده. راغلی دی ملګري له د 4 میلیون لایک برابر شو ټیک ټاک کې. ادي په حواله باندې غواړو کیک دوه مخوړو یاره کیک مې وخوړو، چرګه مې وخوړو، بلکې دا داسې مسله ده د دوی خپله مینه ده بلال بھائی دی. جی جی لکه 4 میلیون لایکس بالکل ډېر لایکس دي. سلامونه نه کې هیله احترامات ملګرو، څومره چې قدرمن مینوال زموږ د وخت پروګرام ګوري و بچ څه چل دی. نو دې سلسله سره باندې خبرې اترې کوو. راغلی یو خلیل پیازې ته او دا سره ډېر خوږ ملما چې کوم دی زموږ د پښتو نیوز چې کوم دی انکر ملک شازی موجود دی. مایک زما سره لاس کې خو بهرحال انټرویو په شریکه کوو. ملک شازی به دا څه کیسه یار دا اله ګوله ده. نو دا خو به اوس تا خبرو چې دا څه کیسه ده. مختلف سوشل میډیا ملګري راغلي دي او کیک کټ شو او دین علاوه چې کوم دی څه خوشاله کټ کړل شو. دا د بلال موبایل والا چې کوم دی په خلیل پلازا کې دکان دی او ډېر مشهور دی. او دا هغې چې کوم یو جوبلی وه ګولډن جوبلی یو آیفون موبایل هم ګفټ کو، یو قراندازي وشوه او یو سالګرۍ وه باقاعده. ټیک ټاک هم څومره قیمت و د موبایل؟ موبایل کم سے کم 2.5 لک روپۍ قیمت و، خو ورځو خبرې اترې ټولو سره کوو او دا مایک تا ته حواله کړم. جی ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې منجن ماما وویل نن د خلیل پلازا کې د بلال موبایل سینټر 4 میلیون کوم ټیک ټاک کې لایک برابر شو. د هغې په خوشحالۍ کې کیک روړو هغې کټ کو. په دې موقع ټیک ټاک څومره ملګري دي هم پکې راغلو، نور چې کوم وایز ملګري دي هم پکې راغلو. ټول سره به ګپ شپ لګو. موږ سره اوسئ جي څنګه لیټس گو. عزتمندو کتونکو اوس دا وخت ما سره عدنان ولاړ دی پیکا وان سٹار هغې سره خبرې ترې کوو هم په دې موقع باندې راغلو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کیک تو خوړو که نه؟ یاره کیک پته نه لګي کیک مې وخوړو خو زه ډېر پته یې پوه نه دا دی اوس مې وخوړو مړه هم دا خوږ دی که نه؟ یاره چینی پکې ډېره ده بھائی او ډېر خوږ دی. بلال موبایل زون چې دی د مردان کې یو خپل نوم لري ماشاءالله، یو خپل نوم احساس کړی دی، یو برانډ دی ماشاءالله، هر سړی پیژني بلال موبایل زون. نو د خلیل پلازا کې د دوی دکان دی، داسې ډېر نور دکان نام شته خو دوی ماشاءالله یو مشهور نوم دی په دې پلازا کې. نو ډېر لرې لرې نه ولا خلک راځي او ډېر ریټونه هم ډېر زبردست دي، نارمل دي او بل اخلاقیان هم دي. کاروبار چې څومره کېږي په اخلاقو کېږي هغه د دوی ډېر بهترین اخلاق ته نو خلک ورته په دغه وجه ډېر زه خبر شوم نن کیک سره یو موبایل هم پرې ورکوم. یاره موبایل خو پرې نه یم خبر دا باسې ډوزئ خو کیک یې ورکو خلکو له کیک یې ورکو جي ورکوټ نه نه کیک غټ و جي خو خلک پرې ډېر و که نه. اوس د کلي غم خو به نه کوو که نه خیال دی که نه دا خو داسې د کلي غم خو به نه کوو که نه صاحبه. خپلې مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ خپلو مینهوالو ته همیشه دپاره یو پیغام د یو بل د سپورټ، د یو بل سره د مینې د مرستې، هر چېرته چې یې په هر فیلډ یې په هر مقام یې د یو بل ډېر زیات سپورټ کوئ، ډېر زیاته مرسته کوئ، انشاءالله ټول عمر به کامیابي ستاسو. یو پوښتنه کوم به باندې بیا دا پروګرام ختم شي. تاسو باندې اقرب نوم چا کېښودو؟ بس اقرب نوم دی خلکو را باندې اقرب خېجي. کور کې ورته اقرب نه وایي؟ یاره وی
ها وایي بالکل وایي ډېره مننه صاحب جی بالکل دا اقرب دي سره مون خبر ته روکړې زمون پورم بجاروي مون سره اوسې جی ګران عزتمند کتونکو اوس ما سره عیساق ولاړ دي سره خبر ته کو دي هم راغلو کې خوړو تا کې کو خوړو کنه بس ټولو خوړو مونږ لم بګی چا نوړې راکړه مونږ مو خوړو په ما ته چاوي تلې پکې موبایل هم درکو موبایل خو بګی نه راکړه موبایل خو جوړې پته نه چې چا پټ کو هاي په دې کې کله موبایل پروت وي موبایل وکیو یار چا سا بچو کو مونږ هو چته سیټ تا کسان ویشتو یار ټول چې کوم دې کسانو شور مور کول انجه کول موبایل خو چا رانه کومال دی بلال په حواله باندې سوي لغواړي بلال ماشاءالله خپل پروګرام کړو 4 میلیون لایک برابر شو او هغه مطلب خپل ویډیوګانې باندې بغیر داسې ویډیو پکې هغه نه کړی چې هغه غیر اخلاقی ده بعد هغه خپل د موبایل او کاروبار کې او دغه خپل د موبایل په هغه ویډیوګانو باندې چې کوم دی خلکو دومره هغه خوښ کو نو زموږ چې کوم دی مبارکباد ورکوم چې 4 میلیون فالوورز مطلب لایک برابر شو نو شکریا ده خوشاله خبر ده داغه د بار ډېره خوشاله ده موږ د بارنده خوشاله خبره چې دغه پروګرامونه خلک جوړي کې کټ کوي موږ به ان شاء الله کیک ډر کټ کو که هری واده کې واده مې را روان دی واده به کو که خیری پاره کې څلور بچی مړه کم دی مړه خواره خلم نیولې ده الله دې مفتي سی ابو بخي هغه بل دا خواره خلی نیولې دي و دوی دا ودونه وکړي نو موږ هم خواره خلی نیولې کوم لم چا واده وکړو نو ډېر به خیږي اخر کې خپل مینوال ته پیغام ورکړي اخر کې به ټول مینوال ته خو په هر ځای کې دغه یو پیغام دی زما هر ځای کې دغه یو ریکوست دی چې مینه محبت امن بایچاره چا سره زیاتتی چا سره بد اخلاقی بالکل نه د بکار خپلو کې چې کوم د رورولي پکار ده مینه خورول پکار دي او لاست کې به هم پاکستان زنده باد ګران عزتمندو کتونکو اوس دا وخت ما سره کامران موجود دی کامران سره خبر ترکو السلام علیکم وعلیکم السلام مننه د مخه ته په خیرالي وایو هر کلی ته مونږ هم وایو بھائی نن تاسو راغلي د خپل فورم را جوړ شوی و کیک پاکټ کړل شو د بلال موبایل سنټر په حواله باندې څه پیغام ورکول غواړي نو زه خو خپل ځای زما تیمور بھائی سره ډېر ټایم ورشم چې بلال موبایل زونز اونر دي کنه نو لکه روزګار کې یو سیټ دم کې نو کسان چې ډېر زیات اخلاقیات دي ډېر زیات خیال ساتونو والے دي کنه ډېر تکړه لکان دي بل روزګار هم لکه خو روزګار لکه څه 2 نمبري پرایسز سی واده غنه کې آیفون غټ بټ ډیلر دي خو لکه بل چې گزاره کې خلکو سره پرایسز هم خري بل خپل سي ذمہواری مالي نو بس یو گاګ ته دغه بګاری چې به مال اساس را کو شدي ذمہواری علي بل چې مارکیټ نه ریټ کوي نو هغه دوی دوانه کوي دي چې دا ټیک ټاک سم وخت شو چې نن دا 4 میلیون برابر شو لایک یار ټیک ټاک خو ما ته ایگزیکټ پته نشو چې کله سٹارټ کړو خو تقریبا دغه کال یادینه به کم کیږي یا یو نیم کال نو دغه دوران کې دوی د خپل 4.2 میلیون لایکس برابر کړل په څو ورکی زیات تر دوی به زیات در لګا دوی ته چې کوم نیو فونز راشي دغه کسٹمر د چې به موږ سره 12 پرو اویلیبل دی 13 پرو میکس اویلیبل دی یا کنورټډ اویلیبل دی نو هغه څه بس گاګ ته چې کوم سیس پکاري هغه مطابق ویډیو راځي بس نن وته موسم ډېر خل دی ها بھائی موسم خو ډېر زیات خوشو ځکه کې نه دی ګرمه کې خدا کسان ټینګول لګ ګرانو لاول بتا تیخ تا کول دوی مده بس ما تیخ تا کول اخر کې څه پیغام ورکول غواړي مینوالو ته نو بس پیغام دغه ورکوم چې بھائی لکه څنګه چې موږ نن دلته راغلیو دغه زموږ پښتانه رونه دی او روزګار دی خپل حلال رزق ګټي موږ سپورټ لراغلیو د چې موږ هر یو کس لا پکار دی بھائی کله د پښتنو چینل دی کله پښتنو روزګار دی ارس دی بھائی په دې یو سبسکرایب کلیک باندې یا په دې منډه ترړه باندې خو غولې باندې دې ما چانه سم نه جی نو یو بل سره भरपूर سپورټ کوي که سپورټ نشي کولای کم از کم دې ورخ پېم موخه ټیک دی ډېر شکریا جی بالکل دا کامران دي سره خبره تر وکړي اوس دا وخت ما سره منیر ولاړ دی اوی سره خبره تر کو منیر السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر خیریت ټاکو خیر شکر تاسو دعاګانې تاسو خیر راغلی دی ملګری له کته 4 میلیون لایک برابر شو ټیک ټاک کې ادي په حواله باندې سل غواړو کې دوه مخړو یاره کیک مې مخړو چرګ مخړو بلکې دا سي مسله ده د خپل مینا د بلال بای دي جی لکه 4 میلیون لایکس بالکل ډیر لایکس دي خو به هر حال د زیات خلکو میلیون فالوور برابر شي خو څوک څه پروګرام نه کوي کنه نو د دې مقصد دا چې موږ درینګو کو د خپل ملګری را یوځې کو نو زغه ملګری چې را یوځې شنو غب شپم ولګي نوې تعلقات هم پکې جوړ شي مینا محبت سره سیوا شي بس دای غټه شکریا مونږ ادا کوو چې تاسو خپل پروګرامونه را جوړي الله دې وکړي چې 4 میلیون فالوورز برابر شي حدیث سره دوستي څنګه جوړ شو دوستي خو بس یاره چې ورکوټي والی باندې سره موږ دوستي و بلال سره تیمور دي سره قبل مسیح الله بای تیمور بای دي نو ماشاءالله د دې ډېر خپل کار دی خلیل پلازا کې دوی موبایل دکان دی
او آیفون خرڅه ونن سبا ټیک ټاکر ګور آیفون بغیر ویډیو نه کوي. السلام علیکم جی. نو هر قسم یو خبر ټول آیفون دی ما زما پکې تا دی ما نه پکې نه راکړي کې در کو دا ما جوړ سامسنګ دی مړه کله در کو پکې کیمرو خطر را رسکو کې موبایل هغه د کې اوس موبایل لو خو جی او دند پروت شاپر کې بن کړي خو هغه لګ لګي هغه دې کوس دی پروګرام ان شاء الله دا سه پروګرام به بیا دیم کې لکه دا مونږ چې څنګه دي تک خدای ست چې پروګرام کو هم ته لول خپل موبایل وخی دا ته تاسو چرته لاړ شي ته خپل مینوال لغون چې تصویرونه سره وباسي هغه وسمه خوشالي مې وسوي بس یار دا دوی مینه دا خ کاپی خوشحالي محسوسو بس موږ هم کوشش دی چې دوی موږ له کومه مینه راکړي نو دغه په یو په ډبل باندې ولا موږ ورکو. حاجی اخر کې خپل مینوال د پیغام ورکول غواړي مینوالو ته خدا سپیشل پیغام دی او هر ځای کې دی چې خپلو کې مینه محبت ساتي کینه بغض ختم کړي او یو خبره بل د نن سبا سیاست باندې دا یو بل لاندې وتی دي کنه نو دین یو اسم نه جوړيږي په کور کې خانه جنگي سیستم سٹارټ دی کنه. ګرانو عزتمندو کتونکو اوس موږ سره بلال موبایل سنټر مالک ولاړ دی ایو سره خبر ترکو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ډیر مننه خیر جی شکریا جی شکریا تاسو مدا کونن تاسو د خپل فورم او جوړ کړو موږ هم پکې دعوت راکړو راغلی وو ا دې فورم په حواله باندې سوال غواړي لمنه هو پښتو نیوز والا ډیر مې شکریا ادا کوم بس دا هو ټول مرګري او د منګه 4 میلیون سلفاسه پلس میلیون لایک برابر شو او ټیک ټاک کې او 200 کې سلفاسه 2 لک نه برابر فالوور نو بس تاسو ډیر شکریا بس دا خو مرګري ټول لا وندول پکا دي منګه داسې ویډیو غان اړ یو چې لکه داسې ویډیو کوئی په ټیک ټاک چې یو تاسو پیسې ورکوي ټیک ټاک دی ویډیو غانو باندې څنګه جی یہ ټیک ټاک باندې اپلوډ کوي بس من خو د موبایل دا او د سیسه پنی بل داسې ویډیوګانې پکې مونږه اپلوډ کوو چې میسج هم کسان لور کو او د لره کم خلک راشي نو بس هغه زه شکریا ادا کوم نن چې دا کم مقام کې دا د الله فضل او کرم دی استاد مرګو ټولو ټیک ټاک هم څومره وخت شو چې شروع کړم ټیک ټاک هم جی د سف الله سنو الحمدلله مخکې او زه 17 سال له موږ موبایل بزنس شو زم کوم حاجی ها سیف الله نه کوم سیف الله را دي خوشا دا ټول نه پیله خو تاسو زه پر کوم پروګرام چې تاسو ملګرو له جوړ کړو د سوشل میډیا ملګرو له پریبار مبارکباد درکوم الله دې کامیاب کړي تاسو دکان کاروبار نور هم امين دې مګړه خبره تاسو نه تاسو کوم کنه تاسو په موبایل کې تاسو په دکان کې خاص داسې خبره چې دله بار خلک راځي او تاسو دونه مینه درکې او تاسو مول مینه ورکوي وجه سره یو خو جی هر څه خپل ځان کې دي بل چې کوم دی مونږ سره هر قسم کوالټي ملاويږي او بل زموږ ریټ ډیر زیات مناسب دی د حد نه سیوا کم دی او بل مونږ چې پچایو سیس خرڅ کونو واپس هم ډیر پمینه مونږ خو بالکل صحیح خبره ټوټي چې کوم دا هغه هم زر 15 سوال کا میاش 2 3 15 کنه دا خو صحیح شونه لري مینوالو څنګه چې تاسو ګورئ بلال موبایل والا سره مخکې ما ویډیوګانې جوړې کړې دي زما ډېر ښه ملګري دي د دې نه علاوه تاسو سره زه کوریج در کوم په دې وجه نه در کوم چې دا زموږ ملګری دی په دې وجه در کوم چې دا ډېر اخلاقي خلک دي او پر ټول مارکیټ کې چې وګرځئ ټول پښتانه خو اخلاقي دي خو د دې چې کوم د سیل ډیلینګ باینګ هغه طریقه را ډېره مختلفه را ډېر مینهناک دي او ډېر مناسب ریټونه هم دي ویډیو ملګرو سره شیر کړئ د پښتو نیوز د طرفه چې کوم دی ملک شاذیب او منجر محمد تاسو سره یو پیر بیا په پروګرام کې شریک یو او دا شان خپل پروګرامونه بر شریکو نو ملګرو ته چې کوم دی دوی اډرس شریکو یو پیر بیا ابر د سیف الله په خپل وي اډرس وته وي مونږ اډرس چې کوم دی مردان نیو اډا خلیل پلازا شاپ نمبر 8 مردان دا تاسو کته شي چې دا دکان دی او خلیل پلازا او تاسو دلته وزټ کولای شئ او د خپل موبایل نه ایپور نه خوندونه مزه غستې شي جی ګرانو عزتمندو کتونکو اوس دا وخت ما سره د خلیل پلازا جنرال سیکرټري وقاص الملک نامه د ایما سره موجود دي او سره خبر ترکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ټیک ټاک خیر دی تاسو خیر تاسو د ملګری د فورم را جوړ کړو د خوندور فورم ټول ملګری په کې راغلي یاران دوستان ای سره پکې ملوم شوي په دې موقع باندې تاسو د دکان په حواله باندې څه وینا ده ماشاءالله دی خو 4 میلیون نن دغه پولو شو فالوورز دای باره کې پروګرام کړو نو ډېر خسته او خوري پروګرام وکړو او په خلیل پلازا کې ماشاءالله تیمور بلال موبایل والا نن سبا د آیفون ډېر په غټه سره کار کوي او د ټول پاکستان نه ولخه کسٹمر راځي او ډېر ښه اخلاقی دي او ماشاءالله ډېر په کاروبار د حواله سره ډېر خروان دي او په ټیک ټاک هم ډېر خروان دي سره شبیر نامه د ای سره خبر تر کو د دکان کې ای ناس په خپل او ای سره خبر تر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی روزان دره تو وای د موبایل څه قیمتونه سبا ګران شو کنه ارزانيږي دغه چې کوم اصول د مارکیټ چې کوم حساب روان دي نو موبایل ډېر ګرانېږي خو دا غیر پر زمون سیف الله بای چې کوم دی مونږ یو ورس غشتو او سودا مونږ کړو په ټایم باندې نو زه 400
لکه کسٹمر لا به ریلیف ورکو چې هر څومره به چلې دا نو به چلو هغه به زموږ په غزول ریټونه کې دا غي نه بعد چې بیا راشي کنه ریټونه سیوا شي نو بیا به موږ کسٹمر لکه موږ په خپل منافع خیر د کم کو خو اډجست پکو نو هغه سره به کسٹمر هم زموږ خوشاله او بل هر سړی بل که موبایل اخلي دا نو سبا کم شو کنه زیات شو یاره ماشاءالله ما ته خو د کمه پته نه لګي ځکه چې غیر روانه د کنه پدې منګه کې دا سیګریټ غټ موبایل غسل ګران قیمت واله یاره وشته دا خو لکه دا هر څه خپل دغه دی خو الحمدلله زمونږ روزګار چې کوم دی ماشاءالله روز صبر روان دی روز پخته نه دی څه قیمتونه د آیفون یاره مختلف قیمت نه موږ سره د 15000 نه واخلې جی دا ریټ دی دا چې 13 پرو میکس ته دا پی ټی اف پروف دی دا چې کوم دی په مارکیټ کې ریټ ته دی 3,20,000 3,25,000 موږ چرنه غستی شي خلک کنه یاره شته کنه بای بس شوقیا نشته او دا چې موږ خپل کسٹمر لا ورکو بای نو د 3,05,000 لکه کم سے 20-15,000 روپے باغی له ریلیف راځي ها جی دا اورډر ها اسا ګارانټی شته کنه لکه سوالي سم مسله پکې راځي دا واپس غسې شي کنه یاره دا څه خو لکه آیفون کې ماشاءالله سم مسله نه راځي ځکه برانډډ شي ده کنه د دې د وجه ما صرف کار د آیفون کړه دی ځکه چې دا پلازا زوینم یاره سار دکاندار راشي غریب ته لسته ورته بار ولاړی واپسې نو دا غي د وجه ما صرف کار د آیفون د دې وجه چې الحمدلله میاش لاړ شي میاش راشي خو واپسې نه راځي موږ پسې پلازا کې نورم بل دکان آیفون موبایل بهر سي احساسو ریټونه دینه مختلف دي یاره ماشاءالله په دې پلازا کې ما سره 103 دکان دی بھائی او بس رزلټ تاسو مخامخ ته لکه سپټ پنا نه په ټک ټاک ګوره په هر یو شي راځي یو کسا نو بل شي پوره خبره چې ته یو موبایل صحیح موبایل خرڅه خه موبایل خرڅه نو تاسو په ځان د کابل امر راځي مثلا د هر ځای نه لکه د سعودیان اکثر ویډیو رال تکي ما خوشی را پسرو لګه موبایل د افغانستان نه زمونږ مرګري اکثر کالو کې را موبایل لا پسل تر لګه نو بس دینه زما د پر خوشاله خبره بل نشته روزګار دی روزګار د څوک به څنګه کوي څوک به څنګه کوي خو لکه الحمدلله زه په دې ډېر خوشاله یم چې لکه د بر ملک نه تاسو کس دغه کې را چې زما د موبایل پکار دی ولې یار الته موبایل نشته یا الته د فیسیلیټیز نشته ولکه د اعتبار خبر یو الحمدلله خلکو له اعتبار مونږ په خپل ځای باندې صحیح پرې خېده آیفون زیات تر کم خلک علي یاره نن سبا عام روټین کې ټول اخلي بھائی مخ ولا لیکنه سوال او مخ کې بزیات تر لکه ټیک ټاک والا نن سبا چې کنده ماشاءالله سړی بس آیفون ها جی آیفون کې ټول ارزان به کمی ودی به کې سره یاره آیفون کې ټول نه سره ارزان بیا دی وخت سره یو دانا پراته دا آیفون 6 دا ملاوی کی په مارکیټ کې تقریبا 15-16 پورې موږ چې کوم خپل کسٹمر غیله موږ ورکو 12,000-13,000 په بل دا ټول نه کم رینج کې دی ها او زیات خو بس تاسو ته مو 320-350 پورې پکې موږ سره ملاوی نو موږ تاسو اډرس هم شریک کو یو ځل سره بیا خپل لغه چې کندې اډرس شریک بھائی مین خلیل پلازا چې کم دی 90 بلال موبایل شاپ نمبر 8 ها جی بالکل تاسو سره خپل اډرس هم شریک کو هدي تاسو چې کم دي قیمتونه مطلب آیفون خو دې آیفون موبایل ملاویږي په ډېر قیمت ملاویږي څنګه جدي خبره تر وکړي هم دې سره پورم سر ترسي چې چرته یې خوشاله اوسه آباد اوسه د الله پامان